میرویس او خوشحال ته د هغوی ښوونکی د خطي معادلو یو سیستم ورکوي چې حل کړي. هر یو د دوی نه تر یو ځایه پورې دا سیستم حلوي چې لاندې ښودل شوی دی. دا د ښوونکي سیستم ده. وایي تاسې وایي چې کوم یو د دې سیستمونو څخه د ښوونکي د سیستم سره معادل دی. نو د دې ځای تاسې پوهېږئ چې دا د میرویس سیستم ده چې حل کړی، دا هم د خوشحال. تاسې دلته ګورئ چې د میرویس دویمه معادله 14x منفي 7y مساوي 200 ده، دغه افاده. خو دلته د ښوونکي همدغه معادله همدغه افاده 14x منفي 7y مساوي 200 ده. موږ هیڅکله نشو کولی چې یوه افاده چې یوه دانه افاده مثلا 14x منفي 7y دا په بېلابېلو وختونو کې بېلابېلو عددونو یا افادو ته مساوي وګرځو، ځکه دا بیخي غلط راځي. لکه څرنګه چې تاسې پوهېږئ نو نظر په همدغه خبرې موږ ویلی سو چې دا دواړه یو بل سره شباهت نه لري، بیخي غلطې دي. نو ضرورت دې ته نشته چې دا ټولې موږ وازمویو. د دې ځای ویلی سو چې د میرویس سیستم د ښوونکي د سیستم سره معادل نه دی. دا څنګه موږ ثابتوو؟ دواړه دغه معادلې چې دي زه د mx جمع b په شکل تاسو ته ښیم او بیا تاسو دا ثابتوم چې دوی د x او y داسې هیڅ کوم قیمت نه لري چې په دواړو کې صدق وکړي. د دې ځای که زه دغه 14x منفي 7y مساوي 7 ولیکم نو اطراف منفي 14x کوو، منفي 14x کوم چې شی چې دې معادله کې پاتې کیږي هغه منفي 7y مساوي منفي 14x مثبت ودي. که اطراف د y په ضریب باندې چې منفي ودي وویشو نو y مساوي کیږي 2x منفي 1. دلته تاسې پوهېږئ چې 2x منفي 1 کې میل 2 او د y د محور سره د پرې کېدو ټکی څو ده؟ منفي 1 ده. دا ښه په نظر کې ونیسئ. صحیح ده؟ کومه معادله چې موږ لاسته راغله همدغه ده. نو زه دغه نورې برخې دلته پاکوم ځکه چې دویمه معادله غواړم چې اصلاح کړم. دلته یې ولیکم تاسو ته ګورئ په سور رنګ باندې 14x منفي 7y مساوي 2. اوس هم اطراف منفي 14x کوو. د دې ځایه پاتې کیږي منفي 7y مساوي منفي 14x مثبت 2. ښه، که اوس اطراف د y په ضریب چې منفي 7 وویشو نو y مساوي کیږي د 2x جمع وبښئ دغه منفي کیږي منفي 2 پر 7 سره. نو د دې ځای تاسې پوهېږئ چې دلته هم میل 2 ده خو د y د محور سره د پرې کېدو ټکی 2 پر 7 ده. صحیح ده؟ 2 پر 7 راځي. نو د دې ځای موږ که دغه رسم کو د دوی کرښې به څه رقم راسي؟ ښه، دلته غواړم چې رسم یې کړم. که دغه د y محور وي دا هم د x محور وي نو یو ځای کې د y د محور سره د پرې کېدو ټکی منفي 1 ده، دغه ځای ده، او بل ځای چې ده منفي 2 پر څو ده؟ منفي 2 پر 7 ده چې دا په اصل کې 0.2 کیږي. نو که دغه ځای منفي 1 سي او د دغه کرښې د دغه معادلې کرښه داسې راسي، صحیح ده؟ دغه ځای هم 0 وي نو د دویمې معادلې کرښه چې ده د 0.2 پر ځای یعنی تقریبا دغسې یو ځای کې راځي. تاسې ګورئ چې دغه دواړه کرښې یو بل سره موازي دي، هیڅ د پرې کېدو ټکی نه لري. د x او y داسې هیڅ قیمت نشته چې په دوی کې صدق وکړي. نو هماغه اوله خبر وه چې د میرویس سیستم د ښوونکي د سیستم سره معادل نه دی. همداسې دلته تاسې ګورئ چې 15x منفي y مساوي منفي 6 وي، خو په لومړۍ برخه کې د استاد یا د ښوونکي دغه معادله 15x منفي y مساوي 3 ده. دلته مساوي د منفي 6 سره سوي او دلته مساوي د 3 سره سوي. نو موږ یوه افاده نسو کولی چې د دوو بېلابېلو شیانو سره مساوي کو. بیا هم همدغه زړه قصه ده او د دې ځایه دا هم ویلی سو چې د خوشحال دغه سیستم چې حل کړی ده نو دا د ښوونکي د سیستم سره معادل نه دی.